السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې مونږ څنګه فیسبوک کې خپل فرینډ لکه ریکویسټ یې مونږ ته ډېرې را روانې، هغه ریکویسټ یې مونږ څنګه بندولی شو. لکه مثال مونږ آی ډي جوړه کړو نو خپله ریکویسټ یې را روانې وي، ریکویسټ یې مونږ څنګه بندولی شو. نو نن دې باره کې ویډیو درته ښیم. نو رابشئ فیسبوک له خپل آی ډي به کولو کوئ، چې کولوم که نو څلور آپشن چې کوم دی را لیکل ښي دغه به کلیک کوئ. دلته ډېرې ریکویسټې مونږ ته را روانې، نو هغه مونږ سټاپ کولی شو په اسانۍ سره. را به شو اکاونټ سیټینګ به کلیک کړو. دا چې کلیک کړو نو دلته پریوینسي چې کومه ده دغه به کلیک کړو. چې کله دا راواوړي نو دې خوا ښکته که مونږ راشو داسې who can send your friend request، دا چې کوم دی دا مونږ کلیک کو. دا چې کوم دی دغه به کلیک کو. چې کلیک کو نو دلته ایوری ون اوس مونږ کلیک کړی، لکه ایوری ون هر څوک مونږ ته ریکویسټ اوس دغه چې کله وینو کولی شي. او چې کله فرینډ ټو فرینډس ته کلیک کو نو بیا مونږ ته ریکویسټ یې څوک نشي کولی. دغې سره به بیا مونږ ته داسې هر یو څوک ریکویسټ نشي کولی. او بل دا چې تاسو مونږ ملګري څوک ونه ګوري نو د هغې نه بره چې وګورئ who can see your friend list، دغه چې کلیک کړو نو دا به هم دلته انلیمي کوي، نو بیا به ستاسو ملګري څوک نشي ګتلی. لکه اوس پبلیک کلیک کړو نو بیا به هر چا ته ښکاري. که فرینډز هم کلیک کړو بیا چې تاسو سره کوم فرینډز وي هغې ته به ښکاري، او که انلیمي کلیک کوئ نو بیا به صرف تاسو ته ښکاري ملګري.